السلام علیکم ګرانو زده کوونکو په میلینګ ټیپ کې د تېرې ورځې د درس په ادامه چې موږ ول میلینګ ټیپ په څو ویډیوګانو کې سره کور کوو نو په تېره ورځ کې ستاسو باید دا موضوعات مو تشریح کړه. اوس راځو چې د خپل موضوعات دغه عنوانونه ووایي چې دا څه مفهوم لري. نو دلته لیټر انتخابوو، بیا موږ ولید چې ریسیپینټس انتخابوو، یعنې د کومو کسانو لیست چې زموږ سره سره دی. تېره ورځ موږ دا وویله چې نوی لیست څنګه جوړیږي. نو نن ورته وایي چې یوز ان ایگزیسټینګ لیست، یا زه لیست لرم ته زما د جوړ لیست څخه استفاده وکړه. نو زه ورته وایم چې زما جوړ لیست پر ډیسکټاپ باندې پروت دی، په اکسس پروګرام کې مو پرون ثبت کړی و. نو که تاسو وګورئ دا فیلډونه زموږ دپاره ټوله فعاله شول. نو اول په دې ځای کې موږ تاسو لرو، دا خو مو پرون ویلي وو، په دې ځای کې لرو اډرس بلاک. ته ماته اډرس بلاک راته وښیه. اډرس بلاک عموما موږ تاسې کله چې په انګلیسي کې موږ تاسې یو لیکنه یو لیټر یو چا ته لیکو، هغه خپل اصول لري چې ته باید د ادرس سره رقم ولیکې. ادرس چې لیکل کېږي عموما په داسې شکل سره دغه یو اډرس بلاک دی چې موږ تاسې دغه لیکنه ورستو چو چا ته یې ورستی دغه نفر چې دغه ادرس دی. اوس دلته تا ته وایي چې ته ادرس بلاک ته جوړ لرې د دغه ځای څخه اډ کړه. کله چې موږ کلیک دلته وکړو په دې ځای کې موږ ته هغه راته ښیي، هغه زموږ ریکارډونه دلته راته ښیي چې دویم کس دریم کس راته وښیي، شاته راسه پریویس فرست اول نه مخته راسه. دلته وایي انسرټ ریسیپینټس نیم ان دیس فارمټ، په دغه فارمټ کې د کارمن نوم غواړي چې درته راسي مې راته ښیي و راته ویې ښیي. انسرټ کمپنی نیم، آیا دا د کمپنۍ چې دغه نفر په کومه کمپنۍ کې کار کوي هغه درته وښیم که یا مې راته ښیي و ویې ښیي. انسرټ پوسټل ادرس، دغه د ادرس چې دی د کندهار دی یا دغه ولایت دی دا درته وښیم که یا. نو دا هغه د ده هغه ادرس بلاک دی چې موږ تاسو ته په دې شکل ښکاره کېږي. زه ورته وایم ادرس بلاک راته اډ کړه. عموما چې کله موږ تاسې غواړو چې لیکنه وکړو، یو متن یو چا ته ولیکو، په دې شکل سره کولی شو. مثلا ټو ته دا زما لیکنه دغه ادرس ته واستو، دغه څخه وروسته موږ په دې ځای کې مثلا زه د یو لیکنه کوم، دغه لیکنه کې دغه کمانډونه اپلای کوو چې دا ګریټینګ لاین و ادرس بلاک دا چې دی. دلته سبجیکټ لیکو، په سبجیکټ کې چې مو کله ولیکئ مثلا هغه موضوع لیکو، فرض کړه زه ورته لیکم میټینګ with all staff from Afghanistan, with all staff of Afghanistan, GOVT. دوم په د لیکنه کې د چې موږ ته ښکاره کېږي ګریټینګ لاین. ګریټینګ لاین وایي ستړی مه سته. که تاسو پام پر کړي زده کوونکو چې دلته لیکل سوي ډېر سر، ډېر سر لیکل سوي، ډېر میډیم لیکل سوي، یا هلته لیکل سوي ډېر احمد، دغه ته ویل کېږي ګریټینګ لاین. که غواړو چې موږ تاسې ګریټینګ لاین اډ کړو نو پر ده باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته ګریټینګ لاین راځي. دا یم هغه ډول دی چې ډېر استعمالی که ټو استعمالی، زه ورته هم ډېر راولئ. نو دلته تاسو ته وایي په دې ځای کې چې دا هغه د دې ډول دی چې نه مسټر راولم په کوم شکل یې زه تا ته وښیم، نه هغه د دې ډول دی. او دا هم هغه نښې دی چې تاسو ته جلا کېږي، نه چې بزنس لیټر موږ تاسې عموما کالم استعمالوو او که نه بیا کاما استعمالوو، په دې شکل سره ډېر سر عمر میډیم درته لیکل کېږي. او بل لرو ټو هوم اټ مې کنسرن. دا ټو هوم اټ مې کنسرن هغه مهال دا جمله تاسې کارولی سئ چې کله تاسې یو لیکنه یو چا ته استوئ، ولې په هغه کې تاسې دا نوم مشخص نه دی چې زه د احمد تاسو ته. نو چې کله نوم مشخص نه وي عموما چې یوې ادارې ته استول کېږي، بیا ټو هوم اټ مې کنسرن جمله انتخابېږي چې هغه چا ته چې ورسېږي چې په چا مربوط دی. اوس دپاره ډېر سر میډیم کله چې تاسو وکېږئ نو موږ تاسو ته ګریټینګ لاین راته راغلی. او په دې ځای کې موږ تاسې خپل متن لیکو چې دا موضوع ده، بس دلته ولیکل شو. اوس که تاسو غواړئ چې دا پریویو کړئ، تاسو پر پریویو باندې کلیک وکړئ، دا تاسو ته ښکاره کېږي چې دغه نفر تاسو ته ویل کېږي د دغه موضوع مطابق دی، ډېر جانان محمدي چا د نوم یې راته راوستی. نو په دا شکل سره تاسو بیا هم کولی شئ چې نیکسټ مخته ولاړ شئ، نیکسټ مخته ولاړ شئ، پریویس شاته راسئ، اول نمبر ته ولاړ شئ، فرست لاست اخري ریکارډ ته ولاړ شئ. فایند ریسیپینټ تاسو یو نوم پیدا کولی شئ. وګوره چې ما مثلا فرض که احمد لیکلی دی که یا که
احمد لیکل سوی و دی به درته راولي، که نه لیکل سوي دی به نه درته راولي. مثلا زه ورته لیکم مثلا ته وګوره چې ما د کابل کسان لیکل دي که یا وداني په کابل کې هم خلک شته چې هغه یونس کاکړ دی په دغه دفتر کار کوي، دا موضوع ده. دلته بیا تاسې دغه د سرچ یا دغه د فایند ډول تغیرولی سي. اوس ګورئ لوک ان موږ تاسو ته په ټولو شیانو کې دی سرچ راته کوي. که زه د موسی نوم ورکړم هم دی راته پیدا کوي، که زه مثلا د تخلص ورکړم هم یې پیدا کوي. ولې که تاسو دلته راځئ چې یا ته ماته په دغه شي کې وګوره، په فرست نیم کې یوازې وګوره چې دلته احمد پیدا کړم چې فرست نیم یې احمد یې راته راولي، که نیم یې سیټي د کندهار راته وښیي یا د کابل ته، په دې شکل تاسو فایند کولی شئ. دلته تاسې هایلایټ لرئ هغه فیلډونه چې ما اضافه کړي، یعنی ما ټایپ کړي نه یې خپله راته ټایپېږي، هغه راته وښیي، دی تا ته هایلایټي او که دا ټیک مارک ایسته کړي هغه د هایلایټ څخه تاسې ته ایسته کېږي. دغه لیکنه تاسې کولی شئ چې په خپله خوښې هم په بل ډول سره جوړه کړئ. مثلا که موږ تاسې راسو په دې ځای کې موږ خپل هم جوړولی سو دا ګریټینګ لاین دا شان ټول لیکو په ټکو کې. مثلا تاسې راځئ میلینګ ټیپ ته، په میلینګ ټیپ کې هم لیټر انتخابوئ، موږ لیست جوړ لرو په ډیسکټاپ باندې پروت دی. په دې ځای کې موږ ورته وایو چې ته ماته اول فرست نیم راته اډ کړه، بیا هم کاما، دلته ورته وایي چې پسې لاست نیم راته اډ کړه، د هغه څخه وروسته د کمپنۍ نوم راته اډ کړه، د هغه څخه وروسته سیټي راته اډ کړه چې دی د کوم ښار دی، انټر. بیا د هغه څخه وروسته مثلا چې موږ ته ستړی مه شو ورته لیکو ډېر لیکو، بیا په دې ځای کې همدارنګه ورته وایي چې فرست نیم فاصله لاست نیم انټر. نور خپل موضوع لیکي دا هم پرې لیکئ، عین په هغه شکل سره تاسو ته جوړیږي. نو څه په دې ډول سره تاسو انتخابوئ که په هغه ډول سره تاسو انتخابوئ. دوم دلته راځو، په دې ځای کې موږ تاسې رولز لرو. رولز خپله اصولو ته ویل کېږي. دلته په رولز کې ځینې اصول ږدو، دغه اسک په فیل ان کې راولو. فیل ان که موږ غواړو چې مثلا موږ خپله نومان په خپله خوښه سره اډ کړو، چې نه غواړو چې په دا لیست کې ښکاره سي، نو بیا په دې ځای کولی سو. نو په دې ځای کې په دغه پرامپټ کې موږ ته خپل عنوان لیکلی سو چې د څه شي موضوع ده. مثلا زه دلته لیکم انټر یور امپلای نیم، تاسو خپل کارمن نوم ولیکئ. اسک وانس دا زما څخه یو وار دا پوښتنه وکړه، هغه د سر ټک مارک اوکې کړئ. اوس چې کله موږ تاسې نومان دلته راولو، په دې ځای کې ماته وایي چې مثلا څوک ستا سره کار کوي، جانان، خان، یونس، اجمل، عمر، پوپل، ضیا، په دې شکل سره اوکې کړئ. که تاسو وګورئ هغه نومان موږ ته دلته هم دا ښکاره کېږي چې هغه یونس و، جانان و، کمال دی راته ښکاره شو. هر کله چې غواړو چې دغه لیست اپډیټ کړو، یو نوم ور اضافه کړو، رایټ کلیک وکړئ، په دې ځای کې تاسو وایي اپډیټ فیلډز، دغه فیلډ راته اپډیټ کړئ. بیا تاسو راځئ هغه خپل اپډیټ فیلډ ته هغه خپل فیلډونه در سره اپډیټ کوئ، یا هم ایډیټ فیلډ ته راځئ، په ایډیټ فیلډ باندې کلیک کوئ، دلته هم تاسو در سره اپډیټ کولی شئ. او په دې ځای کې هم تاسو کولی شئ چې دغه در سره اپډیټ کړئ، خپل نومانو شیانو ته انټري کړئ. د دغه لارې څخه تاسو کولی شئ د فیل ان څخه استفاده وکړئ. بل په دې ځای کې تاسې بل کمانډ لري اف دین ایلز. اف دین ایلز بیا دا معنا که چیرې موږ تاسو غواړو چې په دا خپل لیټر کې، په دا خپل متن کې یو کنډیشن ورته کښېږدو. کنډیشن دا معنا چې ته ماته د هغه کسانو دپاره چې د دغه ځای څخه دغه رقم میسج ښکاره کړه، چې د پلانکي ولایت څخه بیا دا رقم میسج ښکاره کړه. مثلا زه راځم کنټرول ان نوې صفحه خلاصومه، په دې ځای کې زه لیکم مثلا امپلای نیم، امپلای نیم لیکو، په دې ځای کې موږ لیکو سیټي، په دې ځای کې همدارنګه خپل میسج ورته لیکو چې زموږ میسج یا زموږ پیغام د دغه موضوع دی. اوس په دې ځای کې زه راځم میلینګ ټیپ ته، بیا هم لیست انتخابوم، پر ډیسکټاپ پروت دی.
په دې ځای کې زه ورته وایم چې ته ماته دلته په دې ځای کې فرست نیم بیا هم کاما لاست نیم راته اډ کړه، په سیټي کې سیټي راته اډ کړه، په میسج کې اوس زما هدف دا دی چې زه د کندهار د خلکو دپاره یو ډول میسج ولیکم، د کابل د خلکو دپاره بل ډول میسج ولیکم. د دې دپاره به تاسې راسئ په اف دین ایلس کې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته وایي چې ته د چیش دپاره مثلا دغه شرط ایږدې د ولایت دپاره ایږدې د کوم مثلا زه ورته لیکم چې دغه کمپنۍ دا تاریخ څخه د دا تاریخ په رخصت دی، یا شفټونه لیکم چې دغه شفټ چې مثلا رسمیات یې 2 بجو څخه تر 2 وروسته 2 څخه کېدی. دلته زه راځم د ښار دپاره لیکم که ښار مساوي سو په کندهار سره یا په کابل سره هر یو، نو ته ماته دلته دغه میسج راته ښکاره کړي امپلای from Kandahar should be present on 12 AM. دا یو میسج مو لیکي. اوس دلته otherwise insert this text که چیرې کندهار نو بیا ته ماته دغه ښکاره که مثلا په دې ځای کې ورته لیکم employee will be present on 3 AM. پر 2 بجې به دا نفر عزیز. کله چې اوس موږ تاسې اوکې کړو که چیرې مثلا دا نفر د کندهار څخه دا میسج باید لاندې راغلی کنټرول ایکس. اوس که دلته ورته وګورو پریویو یې کړو چې نفر د کندهار څخه دی د کندهار میسج. اوس که موږ که چیرې ونیسئ تاسې چې ولایت چینج سو زموږ کنډیشن هم ورسره چینج سو چې مثلا دی به پر دې راځي، نو هر کله چې زموږ شرط تغییر کوي په مقابل کې هغه زموږ پیغام هم ورسره تغییر کوي. دغه د اف دین ایلس کول سو فقط 2 شرط ورکولی سو، دریم شرط نه سو ورکولی. بل په دا ځای کې موږ څه راځو میرج ریکارډ. میرج ریکارډ کې تاسو یو شمیره ورکولی سئ. عموما مثلا ځینې وخت تاسې غواړئ چې مکتوبونه ولیکئ خپله شماره واخلئ، یا مثلا موږ شماره ورکوو نه رجسټریشن شمیره په دې شکل رجسټریشن نمبر. خو زه ورته وایم چې دغه رجسټریشن نمبر کې ته ماته میرج ریکارډ اډ کړه. ته میرج ریکارډ 2مه شماره که زه دریم ته راسم دریم څلورم پنځم شپږم او که شاته راځم دغه رقم ماته دغه شمارې هم ورسره تغییر کوي. دا میرج ریکارډ سو. بل په دې ځای کې مثلا تاسو نیکسټ ریکارډ دا چې دی دا بیا زموږ دپاره په دغه کې استفاده کولی سو. په دې ځای کې په لیبل کې چې کله موږ داسې لیبل استعمالوو په لیبل کې د ده څه کار اخیستلی سو. مثلا یو مثال به ورکړو که زه نوې صفحه خلاص کړم کنټرول ان مې والي د دې ځای رابسو میلینګ ته. په میلینګ کې به دلته لیبل انتخاب کړو. کله چې لیبل ته راغلاست مثلا دی تا ته وایي چې څو لیبله په یوه صفحه کې تا ته راسي. مخکې مو بحث پر کړی دا چې زما مواد لږ دي زه به دلته راګانو کلمو تعداد تغییر کو. اول پورټریټ غواړئ که لنډسکیپ، زه ورته وایم پورټریټ نه لنډسکیپ راته راوله. ډیټیلز ته راسه د لسو پر ځای ته ماته 2 کلمونه راوله او راګانې چې مثلا څوک خوښ یې هغه ونه ورکړئ. اوکې اوکې کله چې اوکې کړئ په دې شکل تاسو ته ښکاره کېږي. ځینې وخت تاسې دا صفحه جوړه هم کړئ ولې دغه لیک تاسو ته نه ښکاره کېږي. په دې خاطر چې په ټیبل کې دلته د ګریډلاین ټیک مارک ځینې شوی چې دغه لیک یې مه ښکاره کړو. اوس یې ښکاره کړئ هغه اندازې ورته وټاکئ. دا تر دغه اندازې پوره ته راوله چې دا اندازه وټاکل شول. اوس خپل لیکنه پکښې کوو مثلا امپلای نیم سایز به لږ نږدې کړو. دلته امپلای نیم راته ولیکه. د هغه څخه وروسته اډرس راته راوله چې دا د کوم ځای څخه دی. مثلا په دې ځای کمپنۍ نیم راته ولیکه کمپنۍ نیم.
مطلب دا دی چې دغه اوس موږ یو متن دی یا خلکو ته ورسو نو پر الفبا باندې غواړو چې د هر یوه لیبل خپله وموښلو. د دې دپاره بیا هم میلینګ ټیپ بیا هم په دې ځای کې ورته وایي چې ریسیپینټ راته انتخاب کړه. زه یې لرمه پر ډیسکټاپ باندې پروت دی. اوکې په دې ځای کې اوس دلته ورته راځو، ورته وایي چې ته ماته دلته فرست نیم کاما لاست نیم راته راولې. په اډرس کې ته ماته دغه سیټي راته راولې. د کمپنۍ د نوم سره ته د کمپنۍ نیم راولې. کله چې دا ورکول سول په دې ځای کې چې تاسو میج فیلډ ته راغلي یاست دغه ټیک مارک ور بکړي چې remember this matching for this set of data source on this computer چې ته په دغه کمپیوټر کې دغه ریکارډونه په یاد در سره ولره د دغه راتلونکو ریکارډو دپاره هم چې معنا دغه بل فیلډ ته واوړ دغه دپاره هم راته ولره. اوس په دې ځای کې چې دغه نیکسټ ریکارډ موږ کړی وو په دا نیکسټ ریکارډ کې چې دا وینئ چې ما مخکې اپلای کړي وو په دغه ریکارډو کې خپله درته راغلي. اوس چې کله تاسې اپډیټ کوئ په هغه ټولو ځایو کې هغه ستاسو د کارمندانو نومان درته راځي. تاسو یې پریویو کوئ هر یو درته ښکاره کېږي چې جانان محمد یې د دغه ولایت څخه دی، پلانکی یې دغه ولایت څخه دی، دا دغه ولایت څخه دی، که ټول دپاره جوړ شو. فقط تاسو یې چاپوئ په دې ځای کې هغه چې کوئ د هر یوه په صفحه باندې یا هغه لفافې باندې هغه خپل ایرر دغه مواد یې ورموښلوئ په لاس یې ورکوئ. نو دلته په رولز کې قوانین ښول کېږي، په میج فیلډز کې هغه فیلډونه راته ښکاره کېږي چې موږ استفاده کړي او په اپډیټ لیبل کې دغه خپل لیبل موږ تاسې اپډیټولی سو. دا خو مخکې هم تشریح کړل. بل په دې ځای کې موږ لرو چیک فار ایرر. چیک فار ایرر دا معنا چې ته اوس د ده غلطۍ راته چیک کړه چې په دې کې کومې غلطیانې شته. کله چې تاسې کلیک ور وکړئ په دې ځای کې تاسو ته وایي چې simulate the merge and reporter error a new document. simulate وایي خپله کافي کولو ته. ته دغه ماته په بله صفحه کې وښیه که په دې کې که مشکل پیښ سو هغه مشکل یې ماته په نوې صفحه کې راته وښیه او دی خپله راته وښیه په بله صفحه کې. هم مشکل یې په جلا ډاکومنټ کې راته وښیه، دغه فیلډونه چې مې کړي دا په جلا صفحه کې راته وښیه. دلته وایي complete the merge pausing to report each error or z text. دا راته وښیه نور دغه میل مرج ته ماته مکمل که، یعنی دغه فیلډونه به نور بیا کار نه درته کوي. دی که مشکل پیښ سو ځای پر ځای جام کېږي. complete the merge without pausing report error in a new document. دا راته مکمل که نور چې میل مرج بیا کار نه راته کوي، خو چې مشکل پیښ سي ځای پر ځای مه جام کوه، مشکل یې په نوې صفحه کې راته وښیه. دی تاته دغه درته اصلاح کوي په نوې صفحه کې درته ښیي که مشکل و مشکل در ښیي که نه درته وایي چې مشکل نشته. اوس یې میسج راکړي چې په دې کې نو ایررز که تاسو ورته وګورئ دلته به موږ ته راولي چې نو ایرر هیڅ ایرر نشته. او دغه ایرر تر ډېره پورې په ایمیلو کې راځي چې کله موږ تاسې اسو یو ایمیل غلط دی نو بیا موږ ته هغه ایرر راکوي. اوس خو نو موږ د ایمیل ترتیب نه دی برابر کړی، دلته پر هغه موضوع باندې به بحث وکړو سره. بیا ورته وایي چې ته دا راته مکمل کړه چې مشکل پیښ سو ځای پر ځای جان کړه. اوس ګوره موږ تاسې دا دی مکمل سو. دلته که تاسو وګورئ نور په میلینګ ټیپ کار نه درته کوي، خو چې مشکل پکښې کې وای دی بیا ځای پر ځای جام کړی وای. په دې ځای کې موږ تاسې دلته لرو فینش اینډ مرج. نور دا راته ختم که فای ته ورسو نو دلته لري ایډیټ انډیویجوال ډاکومنټ. دا د هر یوه دپاره ته ماته جلا جلا صفحه وښیه، که بیا ورې تغییر راوستی هم کولی سم. نو آل ټوله درته وښیم، دغه شپږ اووه کسان ټوله درته وښیم. کرنټ ریکارډ اوسنی ریکارډ درته وښیم چې یوازې د هغه نوم چې مثلا احمد صفحه د محمود هغه درته وښیم. که فرام یا د درېیمې شمارې څخه تر څلورمې شمارې راته وښیي. او دلته تاسو کولی شئ چې پرنټ هم په دغه ډول کوئ. ټوله پرنټ اوسنۍ صفحه پرنټ که یا د دغه څخه تر دغه د صفحې څخه مطلب دا دی دغه ریکارډونه چې موږ د احمد معلومات راته پرنټ کړه، د محمود راته پرنټ کړه دغسې. او په دې ځای کې تاسو که غواړئ چې دا ایمیل کوئ دلته کولی شئ. نو دلته هم تاسو ته وایي چې زه چې ایمیل استوم ټو چا ته واستوم، دلته زه ورته هم ایمیل انتخاب کړئ، یعنې په هغه لیست کې چې ما ایمیل لیکل دی هغه ورته واستو. بیا هم دلته وایي چې پر کوم موضوع باندې بحث کوي سره پر میټینګ باندې د HTML د لارې واستوم که د نوټ پیډ د لارې کې اټچ کړم HTML د لارې. او دلته ټول تاسو ته یوه نفر ته څنګه اوکې کېږي هغه آوټلوک را خلاصېږي، د آوټلوک د لارې ټول ایمیلونه استول کېږي.
نو دا و چې ګورئ دلته وګورئ دا تاسو ته آوټلوک راخلاصېږي هغه په هغه صورت کې چې آوټلوک آی ډي رجسټر شوي اوس تر اوسه دی نه دی رجسټر شوی کوم آوټلوک رجسټر کړي بیا ایمیل اصل کړي نو بیا د آوټلوک رجسټر به بیا د آوټلوک په درسو کې انشاءالله الرحمن وایي دا ګرانو زده کوونکو چې سټارټ میل میټ څخه موږ تاسې څه ډول استفاده کولی شو د دې دپاره چې دا خلص سي دغه ډېرې خبرې را لنډې سي په اسانۍ سره چې تاسې استفاده ځنې کوئ ډېر اسانه خبر چې تاسې هغه خپله صفحه جوړه کړې وي میلینګ ټیب ته راځئ زما کمپیوټر جام دلته ایمیلو برخه یې راخلاصه شول تاسې میلینګ ټیب ته راځئ په میلینګ ټیب کې دلته لیټر انتخابېږي کله چې مو لیټر انتخاب کړئ په دې ځای کې هغه خپل لیست نوی جوړوئ که د مخکني لیست څخه استفاده کوئ چې په هر ځای کې در سره هغه چې په هر ځای کې انتخاب یې کړئ بیا دلته راځئ هغه انسرټ کوئ کله چې مو انسرټ کړل چیک فار ایرر کوئ اوکې کوئ د هر یوه دپاره جلا جلا صفحه تاسو ته جوړیږي د دغه میلینګ ټیب مربوط یو دوې درې ویډیوې نور شته چې هغه په دوې درې دقیقې کې دا ښودل سوي دي چې تاسو څنګه کولی شئ زرګونو کسانو ته په یو ځل سره اطلاعنامه او ډیپلوم او ټرانسکریپټ چاپ کړي هغه هم وګورئ انشاءالله ډېر به مو سر په خلاص شي دغه یې د ډیټیلز ویډیو وی چې تاسې څنګه کولی شئ د میلینګ ټیب څخه استفاده وکړئ د الله په امان